بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله میری متا سره دی پنتون لوخانم په نن پروجیکټ کې چې تاسو ته 3D افیکټ باندې کار کوم څنګه تاسو کولی شئ په ډیزاین کې په واکس کې هغه ته 3D افیکټ ورکړئ. کچا تاسو په بازارونو کې لیدلی وي د سړک په غاړو باندې لیدلی د یو اعلان یو پارت چې هغه 3D افیکټ چې ځان تخپل کړي. نو د دې کار لپاره زه راځم دوستانو په دغه عکس کې چې زه غواړم د دې هغه سبجیکټ چې دی کوم فیګرز چې دا ورته انتخاب مثال دغه درې کسان د غواړم چې دا انتخاب کوم چې د انتخابول لپاره زه څو طریقو نه کار اخیستلی شم خو چون نه غواړم چې وخت پکې ضایع کړم. بهترین لاره دغه د دوستانو دلته راشئ سلیکټ نه پس سبجیکټ ورته انتخاب کړئ. نو په دغه عکس کې اتومات تاسو ته فوټوشاپ چې د دې دغه سبجیکټ چې تاسو ته دا انتخابوي. لږ ورته ځنډ کوو دوستانو دا نو د فوټوشاپ کار دی تر څو دا سبجیکټ تاسو ته پیدا کړي هغې نه پس تاسو سلیکشن وکړي. وګورئ دوستانو تقریبا ماته د 90% چې دی د دې عکس سبجیکټ چې دی ماته انتخاب کړ. صرف دغه ځای پاتې دی دوستانو. زه غواړم چې دغه ځای چې دی دا ورسره یو ځای کړم. نو د دې کار لپاره زه راځم دوستانو دغه کویک سلیکشن چې دی دا زه ورته انتخابوم دغه پلس پوینټ دا ورته نیسم دغه ځای باندې یو کلیک کوم تر څو دغه سلیکشن چې دی ماته صحیح راواخلي. دوستانو دا وګورئ دا راته واغسته دغه ځای مې ځکه سلیکشن کې اضافه کړ دوستانو چې دغه ځای کې 3D افیکټ چې دی هغه چوکاټ چې دی دلته راځي. اوس راځم دوستانو دې نه زه کاپي اخلم. د کاپي د اخیستلو لپاره چې دی کنټرول جے وهم تر څو د دې سلیکشن نه ماته کاپي واخلي. که چېرته دا زه انویزیبل یا هایډ کړم دا ګورئ دوستانو د دې عکس راته پارټ راته چې دی دا راته کاپي اخیستی. دغه ځایونه پروا نه کوي دوستانو چون دغه 3D افیکټ ځای کې نه راځي نو پروا نه کوي چې دې باندې اوس وخت ضایع کړو. دا بیرته دوباره زه ویزیبل کوم. اوس راځم دوستانو یو سلیکشن اخلم. د سلیکشن د اخیستلو لپاره چې دی زه راځم نوی لیر جوړوم. دغه لیر چې دی د دې دواړو لیر ترمنځ راولم داسې رانیسم داسې راډرې کوم راکش کو. دلته ابي خط تاسو ته چې کله چې تاسو ته ابي خط وښودو نو خپل ماوس پرېږدئ دغه لیر چې دی د دې موقعیت ته چې دی تغییر ورکړي. دغه لیر چې دی د موقعیت ته چې دی تغییر ورکول کېږي. بیا راځم دوستانو دلته زما ټینګلر مارکي ټول راخلم داسې یو چوکاټ وباسم دې ساحې نه تر دغه ساحې پورې. فکر کوم دغسې به مناسب وي دوستانو. بیا راځم الټ نیسم دوستانو په دغه سلیکشن په منځ کې هم چنان سلیکشن کوم. دلته یو کلیک کوم دوستانو داسې یو سلیکشن کوم تر دې حده پورې. دغه سلیکشن نه پس دوستانو دا اوس زه فل کوم دغه سلیکشن ته زه رنګ ورکوم. نو الټ بک سپیس وهو دوستانو تر څو دغه سلیکشن چې دی ځان ته چې دی رنګ واخلي. دغه رنګ چې دی ما دې نه ورته انتخاب کړی دی. فرق نه کوي چې تاسو سپین ورکوئ سور ورکوئ فرق نه کوي دوستانو. صحیح ده. د رنګ د فل کولو نه پس دوستانو زه راځم کنټرول ټي وهم تر څو دغه چوکاټ چې ما دې ته رنګ ورکړ دې ته لږ ځای ته یا موقعیت ته یې لږ تغییر ورکړم. نو کنټرول ټي نه پس چې ما ووهه دوستانو دلته زه خپل ماوس کلیک نیسم داسې تاسو ته بره چې دی دلته تاسو ته د علامه ښیي چې تاسو دا لږ کوکې. زه تر دې حده پورې چې دی دغه ډیزاین ته چې دی یا دغه چوکاټ ته چې دی موقعیت ته تغییر ورکوم. بیا اوکې وهم. د چوکاټ نه پس چې دی دوستانو د دې عکس بعضې پټونه چې دي غواړم چې د چوکاټ شاته طرف ته لاړ شي نو هغه ورته زه پاکوم. راځم دوستانو دغه اریزر ټول چې دی یا دغه پنسل پاک چې دی دا زه ورته انتخابوم. دا به لږ ځان ته زوم کوم داسې تر څو دغه چې کوم اریزر موږ چلو یا اریزر نه استفاده کوو تر څو دغه صحیح منظم شکل باندې راشي. نو زه راځم اریزر ټول راخلم داسې دوستانو دغه سره اخلم دغه لیر زه انتخابوم. که چېرته دا لیر انتخابي نو دا چوکاټ پاکېږي. دا به لږ زه کوچنی کړم داسې. وګورئ دوستانو دغه ایریا چې دی دا زه لږ پاکوم لږ حوصلې سره دوستانو. حوصلې نه کار واخلئ تر څو چې کوم پارټ یا کوم ایریا تاسو نه په غلطۍ سره پاک نشي نو دا لږ توجه غواړي. دا وګورئ دوستانو د دې عکس چې دی د دې خپه چې دی دا داسې ښکاري چې د چوکاټ شاته او دغه خپه چې دی د چوکاټ مخې ته موږ ته ښیي لکه 3D افیکټ چې دی ځان ته خپل کړی. بیا راځم دوستانو دا به نور هم زوم کوم. د دې عکس چې دی دوستانو دا خپې مخکې دی دغه حصه چې دی دا زه پاکوم چې داسې ښکاره شي چې دا هم د دې چوکاټ شاته طرف ته دی. بیا راځم خپله دغه اریزر ټول چې دی دا زه راخلم دلته پنسل پاک چلوم داسې. دا وګورئ دوستانو
او همدارنګه چې د دغه ایریا چې د دوستانو دغه خپه چې د پاکومه دغه خپې چې د پرې د مدابلک نورم زوم کومه تر څو دغه یې چې د معنا پاک نشي. د دې کار لپاره زه کولای شم دوستانو چې سلیکشن وکم، خو سلیکشن نه به فکر کوم هم دغه اریزر به مناسبي زه به راشم دا به زه پاکم داسې دغسې دوستانو. د دغه حصې لپاره بهتره دا دی دوستانو چې پین ټول نه استفاده وکړو. پین ټول زه ورته انتخابوم، دغه پد به ورته انتخاب کړئ، دلته یو کلک وکړئ دوستانو او یو کلک چې دی دلته وکړئ. ګورئ دا داسې راکشې کوي. که چېرته تاسو پین ټول په استفاده نه پوهېږئ نو کولی شئ د فوټوشاپ چې کوم درسونه دي هغه تاسو یو ځل وګورئ. داسې زه راځم تر دې حده پورې زه وایم چې دا راته انتخاب کړي تر دې حده پورې. اوس کنټرول انټر وهم تر څو دغه سلیکشن ماته سلیکټ کړي. اوس بیا ډیلیټ وهم دوستانو داسې بیا کنټرول ډي وهم. که چېرته زه دا بیرته دوباره زوم آوټ کړم وګورئ دوستانو د دې دا کس چې دا خپه دی دا هم شاته طرف ته لاړ. دغه ایریا به هم زه لږ پاک کړم، دا به لږ داسې زوم آوټ کړم. بل چې دی دوستانو فکر کوم دغه لاس چې دی دغه حساب زه پاک کړم چې دا ګوتې بره طرف ته لاړ شي. دې کلک کوم یو کلک کوم داسې دا وګورئ فکر کوم دا به هم پاک کړم دوستانو داسې چې لږ مناسب راشي. زوم آوټ کوم. وګورئ دوستانو دغه عکس چې دی ځان ته 3D افیکټ چې دی ځان ته خپل کړه. دا دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ په فوټوشاپ کې 3D افیکټ باندې کار وکړئ. د نور ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت لرئ. الله پامان.